موږ مسلمانان باید الله موږ مؤمنینو ته وایي تاسو په هر حال کې الله ډیر یادوي. او دروم راته د کامیابی سبب د شریعت د پایبندي کوي چې اطاعت الله تعالی او اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم. اطاعت الله تعالی اطاعت رسول الله دا خو په واقع کې دوه نه دي. اطاعت امیر دریم نه ده، دا په واقع کې ټول اطاعت الله تعالی ده. من یطیع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د رسول اطاعت کوي هغه د الله تعالی کړي، خو په نه بر ظاهر لیاري دي. موږ ته اوس بیان څوک کوي، موږ ته سبق څوک وي، خو ظاهري اسباب خو موجود دي. نو الله تعالی امر کدی غوښتنې په لحاظ وو فرائض، کدی منع په لحاظ وو حرام، نو دا هم په ځای کې ټول اوامر به په ځای کې د ټولو حرامونه به ځان ساتي. خدای پاک موږ پوه کړ چې کامیابی په دغه کې ده. کلمز د پرېخای 100 کروڑه کاله به په اور د جهنم کې سوځي، کامیاب نشوي. که زکات د پرېخای 50,000 کاله به د قیامت په ورځ باندې په هغه میدان حشر کې په اور د جهنم باندې. د بخاری شریف روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه وی داسې تیږي ګرميږي او په دغه تیبو ورکی خو د کېږي د ډیر ګرمایش نه به د انسان سروي کې خواته به تروزي، دیغه طرف نه به د بل ولي په بیخ کې خو د کېږي په دغه طرف باندې براوزي 50,000 کاله به داسې زاوي. دغه چې د روزي په خړلو، دغه چې د حج په پرې خودلو، په هر فرض پرې خودلو الله دومره ناراضه کیږي. دلته دغه دنیا خو د امتحان ځای ده، دلته نیول نشته. لږ لږ تنبیهات دي، لږ لږ تنبیهات دي، خو الته د نیولو ځای ده. بیا دومره الله په ناراضه کیږي. خو بل جانب ته ګناوي دي، زنا حرامه ده، غلا حرامه ده، دروغ حرام دي، غیبت حرام ده، رشوت حرام ده، نور ګناهونه چې موږ تاسو ټول پیژنو. خدا د حرامو په کړن باندې الله دغه سي ناراضه کیږي. ولې د عبادت پر خودل حرام دي، لمونځ د پر کيم حرام دی وکړه، چې زنا دی وکړم حرام دی وکړه، چې روزه دی وخړم حرام دی وکړه، چې رشوت دی وخړم حرام دی وکړه، چې حج دی پر کيم سره له فرضیت نه چې غنی وي در باندې فرض حرام دی وکړه، چې غیبت کيم حرام دی وکړه. د حرامو په کړن ربي کریم ډیر ناراضه کیږي. نو د ګنا نه بځان ساتي، اطاعت به د الله تعالی کوي. دوم اطیع الرسول ذکر کیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم به اطاعت کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه فرض د ادا کولو چې کومه طریقې خو ولیدي سنت ورته ویل کیږي، خدا سنت د فرض خادم شو. لمونځ کوي په کوم ترتیب یې کوي، دا ترتیب موږ ته چا بیان کړی؟ روزه نیسه په کوم ترتیب یې نیسي، زکات ورکوي په کوم ترتیب یې ورکوي، حج کوي په کوم ترتیب یې کوي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریح کړي. خو په واقع کې بیرته دیغه فرض او اتباع شو، د الله اتباع شو، سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځای کې. خو په بل ځای کې بیا موږ ته وی اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. د الله تعالی اطاعت کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي، د خپل امیر اطاعت کوي. ځکه د امیر د دنیا په نظام کې د تاسو سرپرست ده. دغه امیر په باب کې بیا موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چا چې اطاعت د امیر وکړو اطاعت د ما وکړو، او چا چې د ما اطاعت وکړو اطاعت د الله تعالی وکړو، چا چې د الله اطاعت وکړو هغه ته جنت ده. خو که چا د امیر مخالفت وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما مخالفت وکړو، او چا چې د ما مخالفت وکړو هغه د الله تعالی مخالفت وکړو، چا چې د الله تعالی نه مخالفت وکړو ځای جهنم ده. دغه امیر په باب کې چې موږ تاسو سر خلاص شي وای د مجاهدین زی لاس نه پرو مشر امیر د دغم د حکم ده.